د شلمې پیړۍ دویمه لسیزه وه. پښتانه د بدو رواجونو، ناپوهۍ او دښمنۍ له وجې له بدو حالاتو سره مخ شوي وو. تر ټولو وروسته پاتې قام بلل کېده او وسله یې د سینګار په توګه کاروله. یو ځوان پښتون راپاڅېده او په پښتنو یې غږ وکړ چې ټوپک کېږدئ، زه درته داسې وسله درښایم چې د دنیا هیڅ ځواک به مو پرې مقابله ونشي کړی، او هغه د انسانیت او صبر وسله ده. هو، دا خان عبدالغفار خان پاچا خان نومیده. د عدم تشدد یو داسې یاغي مبارز چې د خپل قام د بهبود لپاره د ژوند نږدې نیمایي وخت په زندان کې تیر کړی. د خپل واده په ورځ هم زندانی شو، بالاخره د مرګ په ورځ هم په کور کې زندانی و. خو آخر ولې؟ راځئ نن په دې ویډیو کې ځان په دې پوه کړو چې پاچا خان ولې د عدم تشدد په لار روان شو. ټپګنۍ دي، دشمنۍ دي، بغض دی، کینه ده چاته د یو پښتون بل پښتون ته. He was a Badshah in the hearts of the tribal people of the northwest frontier. Young Badshah Khan was traveling through Kandahar and he was invited to our house by my father. پښتون قام د ژوند کولو لپاره ځانګړې تګلاره لري چې پښتونولي یې بولي، خو په دې پښتونولۍ کې داسې بد او جعلي رواجونه هم ورګډ کړای شوي وو چې د پښتون قام نوم یې په ټوله دنیا کې بدنام کړی وو. پښتانه په قصدي ډول تعلیم، هنر او شعوري ژوند نه لرې ساتل کېدل. چیرته چې به جنګ و، پښتانه پکې د زړورو خلکو په نوم استعمالېدل. له دې هر څه سره سره د پښتنو په سیمو کې مکتب نه و، روغتون نه و، دښمنیو او تربګنیو پکې ریښې کړې وې او د ژوند حالات یې ورځ تر بلې په خرابېدو وو. خان عبدالغفار خان چې د پښتنو ترمنځ ناپوهي، کرکه او نفرت ولیدل، ویره ورسره پیدا شو چې پښتانه به په خپل اصلي شناخت له لاسه ورکړي او فیصله یې وکړه چې د پښتون قام د راویښولو لپاره یو انقلابي حرکت پیل کړي. له خپل ځایه راپاڅېد او کور په کور د عامه پوهاوي لپاره وګرځېد. هغه د پښتنو په 500 کلو او بانډو وګرځېد. څو خلک په دې قانع کی چې دنیا یې تیر باسي او پښتانه د ژوند له اصلي مسیره د وتو په حال کې دي. پښتنو ته یې دا توصیه وکړه چې په خپلو لوڼو او زامنو تعلیم وکړي، وسله په ځمکه کیږدي او هر هدف ته د رسیدو لپاره له زور زیاتي کار وانخلي او عدم تشدد خپله لار وګرځوي. پاچا خان د پښتنو په دیرو کې هغوی ته وویل چې تشدد د خلکو ترمنځ نفرت او کینه پیدا کوي، خو عدم تشدد د خلکو ترمنځ مینه، سوله او ورورولي پیدا کوي. همدا د پاچا خان د عدم تشدد د فلسفې معنا هم ده چې هر څوک باید په انسانیت باور ولري، له انسان سره مینه وکړي او هیڅوک په هیڅ چا ظلم او تیری ونه کړي. د پاچا خان له همدې انقلابي حرکت سره زرګونه پښتانه یو ځای شول. دښمني یې پرېښوده، د غیرت په نوم یې بد رواجونه هم ختم کړل. خو د هر څه د هغه وخت حاکمانو نشول زغملی. هغوی غوښتل چې پښتانه همداسې ناپوهه پاتې شي څو دوی ترېنه د ابزارو په توګه استفاده وکړي. دوی پاچا خان په همدې جرم بندي که چې خپل خلک یې ولې راویښ کړي. یوازې دا نه بلکې پښتانه به یې په کوڅو او سړکونو کې بې حیثیته کول، روحي او جسمي شکنجې به یې ورکولې. پاچا خان د خپل خوږ ژوند 29 کاله په داسې زندانونو کې تیر کړل چې د نوم په اورېدو سره یې هم انسان د ویرې احساس کوي. او دا ټول په دې جرم چې خپل قام یې تعلیم ته راباله، د انسانیت درس یې ورکاوه، د ځان او د نورو د احترام درس یې ورکاوه. پښتنو ته یې وویل چې په ځان باوري شي، یو موټی او یو متحد شي څو د دنیا تر ټولو منل شوی قام وپیژندل شي. پاچا خان او د هغه فلسفه د دوو ډلو نه خوښېدله. یوه ډله یې د هغه وخت حاکمان او بله ډله مذهبي توندلارې وو. د وخت حاکمان ویرېدل چې که پښتانه راپاڅي بیا پرې دوی حاکمیت نشي کولی، او مذهبي توندلارو چې د پښتنو په منځ کې مذهب په ناسم شکل تعریف کړی و، ویره ورسره وه که پښتانه تعلیم وکړي او شعور پیدا کړي د دوی په چل او فریب به ډېر زر پوه شي. څه باندې 3 لسیزې کېږي چې پاچا خان د پښتنو په منځ کې نشته، خو داسې ښکاري چې دا لړۍ تر اوسه په بېلابېلو شکلونو روانه ده. او که پښتانه د پاچا خان لاره تعقیب کړي، په افکارو یې عمل وکړي، له تیارو به د تل لپاره راوځي او د نړۍ په یو عظیم قوم به بدل شي. پاچا خان یوازې پښتنو ته نه بلکې د نړۍ ټولو قومونو ته د عدم تشدد یوه پراخه او معناداره فلسفه پرېښې ده. هغه انسانانو ته په خطاب کې ویلي تشدد له خپل طاقت، وسلې او زور نه غلطې استفادې ته وایي، خو عدم تشدد بیا د عقل، منطق، دلیل او پوهې نه سمې استفادې ته وایي.
د پاچا خان او د هغه په هلو ځلو به په بله ویډیو کې بېلابېلې خبرې وکړو. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. الله مو مل.